ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده کورونه مروانېږي دا څنګه ازادي ده پښتون پکې غر کیږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده کورونه مروانېږي دا څنګه ازادي ده پښتون پکې قتلېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده انسانیت باید چې مونږ وکړو سپېڅلی بغاوت چې نه راکوي مونږ له حقوق د انسانیت باید چې مونږ وکړو سپېڅلی بغاوت ملالې مو پورېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي څنګه ازادي ده سرونه مو ماتېږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کېږي دا څنګه ازادي ده کورونه مروانېږي دا څنګه ازادي ده پښتون پکې غر کېږي دا څنګه ازادي ده بچی زمونږه خوار شول دا ستاسو فیصلو کې د امن مرغۍ جاړي په بندو دې پنجرو کې بچی زمونږه خوار شول دا ستاسو فیصلو کې زنځیر رانه تاویږي دا څنګه ازادي ده آواز مو نه رسېږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کېږي دا څنګه ازادي ده کورونه مو غر کېږي دا څنګه ازادي ده پښتون پکې غر کېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده پکار چې باید وکړو سپېڅلی بغاوت چې نه راکوي مونږ له حقوق د انسانیت پکار چې باید وکړو سپېڅلی بغاوت ملالې مو پورېږي دا څنګه ازادي ده سرونه مو ماتېږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کېږي دا څنګه ازادي ده کورونه مروانېږي دا څنګه ازادي ده
پښتون پکې غر کېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده انقلاب 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 بندو پنجرو کې بچي زمونږه خوار شول دا ستاسو فیصلو کې انقلاب انقلاب امن مرغۍ جاړي په دې بندو پنجرو کې بچي زمونږه خوار شول دا ستاسو فیصلو کې زنځیر رانه تاویږي دا څنګه ازادي ده اواز مو نه رسیږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کېږي دا څنګه ازادي ده کورونه مروانېږي دا څنګه ازادي ده پښتون پکې خرڅېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده